راځئ د 0.اوه او 0.09 عددونه به یو له بل سره پرتله کړو او وګورو چې کوم عدد لوی دی او کوم عدد کوچنی دی. د عددونو په پرتله کولو کې په ټوله کې موږ پیل د کیڼې خوا د عددونو څخه کوو. دلته مو د کیڼې خوا لومړی رقم د 21 رقم دی. د 21 په ځای کې دلته 0 لرو، دلته هم 0 لرو. ورپسې رقم به وګورو. ورپسې رقم مو د 10 رقم دی. دلته د 10 په ځای کې 9 لرو او دلته د 10 په ځای کې 0 لرو. نو 9 تر 0 لوی دی. نو په ټوله کې داسې لیکلی شو چې 0.10 لوی دی تر 0.0 او 9. تاسو به فکر کوئ چې موږ ولې دا نه په نظر کې ونه نیول؟ او وایاست به چې 9 تر 9 لوی دی. خو د عددونو په پرتله کولو کې موږ ته د عددونو د ځای ارزښت مهم دی. دلته ګورئ موږ د سلم په ځای کې 0 لرو او دلته د سلم په ځای کې 9 لرو. موږ دا 9 د 10 په ځای کې لرو او دا 9 د سلم په ځای کې لرو. ویلي مو دي چې 10 سلم یو لسم کېږي. دلته 9 لسم لرو. نو بیا هم ویلی سو چې 0.9 لوی دی تر 0.0 9 سلم. بل مثال به کار کړو. دا ځل به 0.2 او 0.31 دا عددونه به یو له بل سره پرتله کړو او وګورو چې کوم عدد لوی دی او کوم عدد کوچنی دی. که وګورو دلته موږ 0.1 سلم لرو او دلته 0.9 سلم لرو. 1 سلم تر 9 سلم ډیر دی. نو داسې لیکلی شو چې 0.1 سلم لوی دی تر 0.9 سلم. یا هم که داسې ووایو چې دلته د 20 په ځای کې 0 لرو، دلته هم 0 لرو. د 10 رقم ته به وګورو. د 10 په ځای کې دلته 3 لرو او دلته 2 لرو. نو 3 تر 12 لوی دی. د سلم ځای یا د سلم رقم نور په نظر کې نه نیسو. ویلی سو چې 0.3 یو سلم لوی دی تر 0.12 او 9 سلم. بل مثال به کار کړو. وګورو چې 0.6 او 0.06 په عددونو کې کوم عدد لوی دی او کوم عدد کوچنی دی. دلته هم د 20 په ځای کې 0 لرو، دلته هم 0 لرو. ورپسې رقم وګورو. ورپسې رقم د 10 رقم دی. د 10 په رقم کې دلته 6 لرو او دلته 0 لرو. 6 تر 0 لوی دی. نو ویلی سو چې 0.6 لوی دی تر 0.0 او 6 سلم. د سلم رقم نور په نظر کې نه نیسو ځکه دلته 6 لسم لرو او دا 6 د سلم په ځای کې دی چې 10 سلمه یو لسم کېږي. دلته 6 لسم لرو. نو بیا هم ویلی سو چې 0.6 لوی دی تر 0.0 6 سلم. په اصل کې 0.6 تر 0.06 سلم 10 ځلې لوی دی چې په دې اړه به په نورو ویډیوګانو کې خبرې وکړو.